سلامونه ګرانو. نن شپه غواړم تاسو سره په یو فضایي سفر ولاړ شم. که چیرته تاسو په تیارو کې د اسمان په لور سترګې پورته کړئ نو یو لم ستوري به ووینئ. دومره نږدې به درته ښکاره شي فکر به وکړئ چې په لاس یې راونیسئ. خو که لږ دقیق نور هم وګورئ نو داسې فکر به وکړئ چې بې له ټولو ښکلو ستورو یو ستوری ستاسو هم ده. لږ کم رڼا خو ولې ټول اسمان یې پوښلی. همدا ښکلي او نوراني شعري لاره کهکشان ده چې ډېر لوی تاو راتاو او له ډېرو ستورو تشکیل شوی ده. د بیلګې په توګه چې لمر د شمسي منظومې پلار ده او دا د دې شعري لارې کهکشان یوه ډېره وړه برخه ده. ډېر خلک په دې باور دي چې د شعري لارې کهکشان د یوې ګیدړې شکل لري. خو ولې دا غلطه ده. څنګه چې مو ویلي دا کهکشان تاو راتاو دي چې له 2 ستورو ډک قوي بازوګانو سره چې څو ځله په خپل مرکز را سرخي جوړ شوی ده. زموږ د لمر منظومې عرض د 3 نوري کالو په اندازه ده او که وغواړئ چې د نورو کهکشانو سره مقایسه کړو ډېر وړوکی ده، نو بهتره ده چې پوه شئ چې د بعضې کهکشان اوږدوالی تر 50,000 نوري کالو پورې رسیږي. زه خو یې فکر هم نشم کولی. خو اوس غواړو چې له خپل کهکشان سره نوره هم بلدتیا پیدا کړو. تیار یاستئ او حرکت د شعري لارې په طرف. شعري لارې کهکشان مرکز یو قروي شکل لري او دا مرکز بیا د بازوګانو په منځ کې ده. د ستورو شمیره چې دلته له حده زیاته ده چې باور نه کوونکې ده. د دې ځای نوم دیسک ده چې د کهکشانو یوه پاکه برخه ده چې له یو لم ستورو او نورو اسماني سیارو څخه ډک له کهکشانو سره حرکت کوي جوړ شوی ده. رښتیا لمر او شمسي منجمه په همدې برخه کې وجود لري. که چیرته له دې زاویه کهکشان ته وګورو نو یوه بله برخه یې وینو چې ځای د دیسک خواوشا دلته بې له اسماني سیارو یو ډول ګرم غاز هم وجود لري چې هر څومره سیارې د کهکشانو نږدې وي هغومره په تیزۍ په لمر را څرخیږي، ولې برعکس چې هر څومره لرې وي رفتار یې هغومره کمیږي او ورو په لمر را څرخیږي. زموږ په کهکشانو کې د 400 بلیونو په اندازه ستوري شتون لري چې تر ټولو روښانه او مهمې همدا لمر ده چې تر موږ را رسیږي. که چیرې موږ د لمر او شعري لارې کهکشانو د مرکز مساحت حساب کړو نو تر 10,000 نوري کالو پورې رسیږي چې په رښتیا هم ډېر زیات ده. یوازې د دې لپاره چې هستي درک کړو نو کافي ده چې پوه شو د ټولو کهکشانو شمیره چې په دې ټولو کائناتو کې وجود لري تر 120 بلیونه پورې رسیږي. پوهیږئ دومره ستوري سیارې او کهکشان موږ ته ډېرې لوی قدرتونه او هستۍ راپېژني. دا ټول یوازې په نن پورې اړه لري. دا چې راتلونکي کې نور څومره کهکشان او سیارې موندل کیږي والله علم.